دیوته او بابا ته پیژنم زما پلار یې ورته تا ته پتر بچیا دنیا کې به ما ستاله پر ګرمي اخري نه کاتا دنیا کې به من نور او سور نه کاتو بچی ستاله پر مې حلال حرام نو کتر خپل آخرت مې متبا کړو زستا هغه پلار مرته بابا بالکل ای بچی ستا خیر خوایم یو خبره درته کوم هغه ومنه ورته وای بابا څه خبره کې ورته جواب ورکی ورته وای بچی يهودي منشا دا شیطان دی وخت کې زور لګی چې د انسان مرتد کی کافر کې الیاذ بالله دنیا نه لاړ شي او کله کافر انسان لاړو د دنیا نه او ټول مر جهنم یې شو کنه راوتل غو نشته جهنم نه تګه ګناګار مې په حالت د ایمان کې لاړې الله اوخت بل ډایرک بری جنت ته بوزي الله و نو وخت قانون دار جهنم ته ولاړ شي څومره وخت پورې وي اخر فیصله دا جنت ته وروزي را پشي وزه کله چې دې بنده دنیا کې استقامت والا ژوند په شریعت په ذکرلای د ټوله دنیا په غرونه برداشت کړي د نبی صلی الله علیه وسلم سنت نه پریخي کړه د شریعت مطابق ژوند او ژوندۍ د تیر کړي دا دې وخت کې دا شیطان مایوس شلاړ شي د دویم طرف ته کړه د مور مړه د راغي په شکل کې ورنه د نیا په شکل کې ورته بل شیطان راشي بیس طرف ته کېږي د توي بچیا ما پیژنې دیوته آو مور می ورته بچی تا ته پته را زستا هغه مور یما چې شپې په پتا باندې تکلیف وو بچی هغه تکلیف په پتا باندې نو تکلیف په ما باندې وو بچی شپې به ته بیمار وي شپه بدل تماشا وګرول بچی تکلیف بتا ته خوب بماته نه راتلو بچی کله چې بته په ګندګۍ باندې ګندش وي ما بستا هر څه برداشت کول ما بستا صفائی کوله بچیا یو کال و اتنه همیاشتو پورې ما په دغه ګېډه کې ساتلې به کال دو دریو پورې ما په دغه غېږ کې ساتلې بچی ستا ټول مشکلات ما ستا سره برداشت کړې پیژنې مې ته بالکل نه پیژنم هغه مور مې کنه ورته بچی خیر خوا دې یو خبره د تقوم هغه ومنه دیوته مور ته سوې کما خبره کې وای بچی زه تله ما د هغه جهان ټول حالات خپل وخت راغلی ما ورته سوې وایا وای مسته يهودي نصراني مرشي يهودي یا نصراني مرشي د حق دین دی یاد ساتئ يهوديت نصرانيت دا کم ادیان چې تیر شوی دي کله ان شاء الله ولې تاسو باغې باندې یو جمعه کې خبره وشي ان شاء الله دا حقوق په خپل وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شریعت راتلو سره دا ختم شوی دي منسوخ شوی دي دویم دا چې په خپل اصلي شکل کې هغه یو دین یو کتاب دی وخت کې نشته دی کله موقع ان شاء الله زه تاسو ته کتابونه برای راسو کوم چې لیکي څه دي نه څه اې دین نسبت الله ته جایز دی چې یو انسان هو کی بر لغه جدا خبره ده جدا عنوان دی هر از ملا کو دی ورته بچي یا يهودي یا نصراني مرشه دیکھ انسان دنیا کی پر شریعت جو نو تیرش کړه دیکھ دیږي کې مرتد شي مردار شي گمراه شي ټول عمر جهنم شي دیکھ استقامت والا ژوند په شریعت باندې تیر کړو د دیږي کې دته مایوس شي لاړ شي دریم نمبر کې یو بل وفد حدیث د مسلم شریف کې راځي د تراشی هغه بل وفدو دغه چې څومره رشتہ داران دغه مخ کې وفات دي دا غوي په شکل او صورت کې ورتراشي یو ټولګي یو جرګې جوړ کړي د مخې د کېدي د توي بچي مو د توي مون پیژنې دیوته ها پیژنم ته پلان کې رباماز وي تر ترور وي تر ترز وي ته ترې ته نیکې ته پلان کې دا ټول قسم ورته وفد راغلي ورته ګوره په مونږ اعتماد وکستا خیر پایو یو خبره درته کوم هغه ونه دیوته وایي څه خبره کې دیوته خبره شروع کی د مرتد ته پیشکش کوي چې يهودي یا نصراني مرشه نعوذ بالله دیکھ بد عمل او دیږي کې بس دغه خپل خوځيږي دیږي کې د ګناه شي مرتد شي نعوذ بالله دیکھ دنیا کې ثابت قدمي ژوند په اسلام او شریعت باندې تیر کړو قدم به قدم د شریعت یو مطالبه ته پوره کړی و دی وخت کې په استقامت سره ودرېږي سلورم مفد حدیث د مسلم شریف کې راځي بل ورکراشي اگر سلورم مفدده اگر ملګری و چې دنیا کې چې ردنه مخ کې وفات شوی دغه اگر تعلقدار دي دغه اگر کلیوال دي دغه محلي والا و چې ردنه مخ کې وفات شوی ورته هغه یو بدر تراشي هغه ورته خپل تعارف وکړي پیژنې ملګری دی و ملګری به خیر خوا دی و اخر خوا دی وای اخو حالات مون ټول وخت ستاله مخ کې د جهاد ته تللی
هغه مرتدغه پیشکش کوي يهودي یا نصراني منشي دي ځکه کده ثابت قدم او دنیا کې دل د ثابت قدم آباد شي. امام بخاری هغه آیات نقل کوي، بخاری شریف کی حدیث په نقل کوي، یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحیات الدنیا وبالآخرة. فی الحیات الدنیا کې امام بخاری رحم الله فرمایي فی الحیات الدنیا د اخر خاتمه مراد ده. الله ثابت قدم او مضبوط پاتې کوي هغه کسان چې مؤمنان دي بالقول الثابت په دین او اسلام باندې، په دغه کلمې توحید باندې، کلمې شهادت باندې. وفي الاخره واخرت کې وفي الاخره فی الدنیا خدل سوال جواب شو دنیا کې، وفي الاخره امام بخاری رحم الله حدیث د براء بن عازب رضی الله عنه نقل کوي دویم جلد کې، او بیا فرمایي اے وفي القبر وفي الاخره نه دلته قبر سوال جواب مراد ده. دنیا کې دغه انسان ثابت قدم پاتې شو، سبا قبر سوال جواب کې هم ثابت قدم شي. در دې انسان سره معاملې وشي سوال جواب. اوس دې وخت کې